السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او د امریکا نیویارک ایالت بروکلین نومې سیمې ته ور داخلېږم او نن دته د امریکا د نیویارک ایالت بروکلین سیمې ټریفیک یا لارې درخوایم. زه د دغه نه راغلی یم ورجینیا نه بېګا شپه مې چې کوم دی نو په لانګ آیلینډ کې وه او اوس چې کوم دی نو کونی آیلینډ او دغه طرفونو ته ورځم. بروکلین د نیویارک هغه سیمه ده چېرته چې وړوکی پاکستان هم دی، څه ده چې کونی آیلینډ ویل کېږي. او د دنیا د ګوټ نه دلته خلک کله چې امریکا ته راځي نو زیاتره خلک دلته د امریکا په جی اف کې یعنی جان اف کینیډي ایرپورټ باندې کوزیږي. زه په دې لار روان وم منواله د ټریفیک کې، زه خو ټریفیک کې ګیرم، زه تقریبا ماته وایي چې 4 میله لار ده، ته به په 15 منټه کې واخلې. نو ما راشه چې کم دی نو په مزه به زوم او تاسو سره به خبرې اترې هم کوم. او دې وخت کې چې کم دی نو زه چې په کومه لاره روان یم نو دې لار نوم دی 27 هایوې ده. هایوې خو نه ده، خیر مطلب دا لوکل لاره ده. ورسره خوا کې چې کم دی نو بیلټ پارک وې تېره شوې ده 278 ویسټ او ایست چې کم دی نو د تاسو بیا ډایرکټ وریزونا برج ته وباسي. وریزونا برج چې تاسو کراس کړئ هغې نه تاسو د امریکا نیوجرسي ایالت ته ور داخل شئ که نه. نو بس روان یو ورو به ځو ټپ ټپ به کوو که خیر تاسو چې کم دی نو زه خو یوه ورځ به دلته کېم او تاسو مختلف ویډیوګانې هم ګورئ او مختلف شیزونه به هم ګورئ. او دلته چې کم دی نو دا نیویارک دی. نیویارک د رڼاګانو ښار دی او دا خبره چې کم دی نو چې کم سړی ورته راغلی دی نو هغه پکې روک شوی دی لکه زمونږ په شان دی. مونږ ته هم لار نه معلومه چې کوم خوا روان یو که نه په ګوګلي ماما روان یو او دا خبره نو بس د خیره دوی مخامخ نور هم دی زه فکر کوم. او دا علاقه چې کومه ده نو دا مطلب دا چې ریزیډنشل هم ده او ورو به مونږ یو داسې علاقې ته ور داخلېږو چېرته به چې کم دی تاسو به وړوکي بنګلادیش ته ورځو او وړوکي جمیکې ته به ځو که نه. نو دا خبره زوړ ښار دی او پخوانی ښار دی. دا خبره چې کم دی نو غارونه دی، سورې دی که نه. نو بس دغه به تاسو ټول وینئ، تماشه کوئ. نن په نیویارک کې ګرځوم. هغه خلک چې نیویارک ته راتلل غواړي بیا تاسو دلته راشئ که خیر تاسو پر 27 هایوې باندې تاسو وایئ چې ما خو فارم کنټري لیدلی و، دا پکې کم ځای کې و کارټون پې جوړ و پاپس مرپا که نه. بیا په دې کې چې کم دی نو غوښې هم خرڅېږي، مختلف ځایونه دي. ګوره بلډینګونو ته وګورئ، ودانو ته وګورئ، د دنیا د ګوټ هره نمونه به تاسو ته میلاویږي. نمونې نه ما مطلب دا هر قسم انسان به تاسو ته میلاویږي که نه. پښتون به میلاویږي، پنجابي به میلاویږي، هندو به میلاویږي، بنګالي به میلاویږي، سیندی به میلاویږي که نه. او پنجابي خو مې پکې یاد کړه، پنجابي ډېر زورور دی نو ځکه مې دا دوه پیرې واغېستم که نه. او زموږ سادهګان پښتانه یو دې خوا به راوړو، تاسو تماشه کوئ. لارو کوڅو ته ګورئ، سیګل یخني ده دې وخت کې 150 ډګري فارنهایټ دی، سنټیګریډ ته ځان له په خپله ور واړوئ، په اشاره ولاړ یو. نو بس نیویارک خو به تاسو هر اړخ لیدلي، مطلب دا بلډینګونه به هم لیدلي تاسو به دا هم اورېدلي شهر نه چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې روکه یاره پلي کلي پلي خړې کوڅې یې نه کې که دغه شان زه کیسه د شهر نه معافي غواړم، بخښنه دې راته کوي. خو نن دا تاسو اصلي نیویارک وینئ. هغه بلډینګونه تاسو په ذهن کې چې کوم بلډینګونه راځي او هغه خبره سرې او سپینې الوچې راځي که نه یا خورې راځي یا مغرورې راځي، نه هغه کیسه دلته نشته. دا ګور ریل دلته د ژوند حقیقي ژوند به تاسو وینئ. کیمرې لګېدلې دي، تصویر دله داسې وباسي. نو نه د هغه نیویارک ښیم. او باقي پاتې چې کوم دی تاسو به په خپله هم تپوس کوئ چې وکیل خان ته دلته څه کوې. وکیل خان دلته کې چې کوم دی د وکیل خان رسټورانټ دی او لګیا یم خرڅوم یې که چې داسې ګناهګار ورته میلو شو چې ورې کوله که نه. نو زه هغې کیسه کې هم زه راځم، اکثر ماله چې دلته وله ګاکونه ډېر راځي نو زه هغې له راځم. دلته چې کوم دی نو په نیویارک په بروکلین کې دی د کونی آیلینډ نه 1.7 مایل کې دی. جایرو اینډ فرایډ چکن په نوم باندې دی. نو که څوک پارټنرشپ کوي پکې نو پارټنرشپ هم کوم، خو زه ورته را رسېدی نه شم. بل چې ما چاته حواله کړی نو هغه هم په نیوجرسۍ کې پاتې کېږي، نو هغه هم ما سره چې کوم بل پارټنر دی یو پارټنر خو تښتېدلی له خیره سره چې کوم دی خو چې کوم دی نو زه به څه ووایم یاره خو بس دلته کې چې کوم دی نو چا سره به ښه نه کوي چې ښه چا سره وکړي نو هغه به سره بد کوي. خو انیویز الله مالک دی، دغه خبره حوصلې او بدلې چې کوم دی نو هغه به یا په دې جانو یا په هغه جانو چېرته به مې لوشي که الله کړی خیر وي. په دې مې ایمان دی، په دې مې یقین دی. خو انیوی لګیا به یو. نو انیوی زه دغې له راغلی یم. نور باقي پاتې لارې کوڅې ګورئ ډېرې ماته هم دا اوس موږ په پنسلوینیا وینیو ته لار تېره شوې ده، اوس پنسلوینیا وینیو مخامخ خو اشارې پې اشاره یې که نه ماته هغه پنجابي خبره او اشارې دي ډېرې راله شین که مخامخ نور هم دی. زمونږ نه ګس اړخ ته چې کم دی نو د امریکا تر ټولو لوی خو د ټولو لوی خو ته نشم ویلی ون اف د بیګسټ ایرپورټ دی. ون اف مطلب دا دی په هغه لویو ایرپورټونو کې هوایي ډګرونو کې یو دی کوم چې د امریکا راځي او په د ټریفیک لحاظ سره چې کوم په هغې باندې څومره خلک راځي نو هغه هم ډېر زیات خلک پرې راځي. مطلب دا دی د سوونو په شمېره کې په هغې باندې جازونه کیني او پاسي تر ته وګوره تر بیګ اچولی دی چې کوم دی مزدورۍ له روان دی. په دې عمر کې هم چې ته سړی د سکول بسته دی اچولي او ته ګرځې سوچ کوه خو غر کې که
کنه نو خبر د بیګه چې دیوس نو کړای روان دي سکول ته نه روانه خو بیا هم دا خبره مخامخ لانډریمیټ ته لانډریمیټ مطلب دا چې خلک جامې پکې وینځي ودانې دي زړې بلډینګونه دي غندونه دي امبولانس ما ماته وره فایر ډپارټمنټ ان وای تاسو ته ښکاری کنه و دې کته اوس هم یقین شي په نیویارک کې او کنه ورمو تاسو یقین دی انیم درکو او خیال مو کوه امبولانس ما چې روانو هغه له مجز له چالار نه ورکول ته وای چې د سړی کوي وته څه چې هر سړی د دنیا د ګډ نه راغلی د غزان سره د کور نه چې کم نه زما کې نه د خرڅ کړي کنه مور کالی خرڅ کړي په قرض راغلی خودل تر راغلی دی او د دې نه چې کم نه دلته کې خو بده او سکوټر والته پکې وره خیال هم دی وته ایمډو پرومډو سومډو ټرا کنه هډز یاره معنی به قسم دی دا موبایل په یو لاس نه سم دلته نیویارک کې چې کم نه ډېر سخت موبایل پر ضد ډېر سخت قانون دی فری ډرای الکه په جامع بل په وینځه به تاسو په پیسو او په مفتو کې به اوچاوي جامع یادي اسنه چې تاسو بل څه یاد کې کنه نو دا خبردار امبولانس والا ولار دی چې خدام اسهارن لګولې ودا دام لکه دغه شانته چې کم نه نو ګناګار دی زموږ طرفونو ته قتل ما ریسکیو 112 افیس د تلیم خلک تاسو ټلیفون نه کو یو د ټلیفون کې بیماره چې پکړه چینی پکې نه دا چو دی نو ورې دا ریسکیو 112 ته ټلیفون کړه کنه مور ته وای چې مور مې مړه ویچا چې در چا پکړي خزه نه هغه ته وای په هغه مې وس نه راځي قسم دې داسې قسمه خبره روانه وي د ریسکیو 112 افیس کې کنه نو سوچ کا توري ماما دې السلام علیکم کنه دا مې راته وکړه نو دلته زیاتره چې کم نه په بروکلین کې چې کم نه توریانو ډېر دي تور پوسټ یادو د ټیرونو کاروبار ته وګورئ هغه ما ټیرونو والدي پنچرو والدي تاسو ته بنخ کاری خو خیر ما تخکاری کنه نو زه اصل کې دا ویډیو څنګه جوړوم چې باندې بیا ډېر شیزونه مس شي بیا زه کور کې ګورم چې ما کم نه کم ځای مس کړی دی کم ځای مې لیدلې دی کم ځای مې نه لیدلې دا اوس لمبارد چیپل هولي او تاسو پکې مختلف دکانونه مخکاري ګوره چې کم نه ډیلی ان ګروسري نو دغه حساب سره او تقوا کې دی دا پکې ډاک والا روان دی وی ډاکی آئے گا میں پولو نہ لدر نہ ماہی آئے گا کہ ډاکی آئے گا هغه ماهی دی ښه مونږ یې که ډاکی آئے گا ټرک ته د خیال دی رش ته وګورئ ښه نو بس پی در پی رش دی دا خبره خیال هم دی ورته ډاک والا ته خیال څنګه راته وشو ټرک والا ته وګوره او دیو ته وګوره دا جست کم دی نو او نیویارک نمبر پلیټ یې ټول لایسنس پلیټ ته تاسو وګورئ هغه د نیویارک سره لګېدلی نیو جرسي ده کنه د امریکا نیو جرسي ایالت دی یو طرف ته بل طرف ته چې کم دی نو کنیټیکټ دی او لکه ورواړه کنه کیمرا لګېدلې خدای دې نه کې دماغ مال به د نیویارک کې ولا تصویر انیستی خو خدای دې غیرو کې را پسې راونه دیږي 100 پین لا ده هلکه راشه دردونه تاون ده قانون هلکه ودرېږو بیا دلته به ودرېږو برابر ریل ګاډي روان دي خیال هم دی ورته کیمرا ورته وربره کما نه ښکاري تاسو ته څه ویم که ښکاره شي خو بره ریل ګاډي روان دی د ګاډي نه وینه خو درزار یې غوړی که نه شیشه مې ورته کته که خدای مې کې دماغ کړه په دې یسخا یخنۍ کې نه نو موږ اوس په اشاره ولاړ یو دیو ته واکر ورکه دی را روان دی خدای به زموږ شاته تېرېږي مخې ته نه راځي مای فرینډ یو ډراپ سمثینګ بل ریل ګاډی راغی دا وینئ تاسو ته په اسمان کې ریل ګاډي لیدلی دی نه تاسو خو رښتیا لیدلی بي آر ټي مې جوړه کړې ده خیره سره نه اوس به کیمرا ولګو ښه اشاره خو کولو شوله خیره سره لږه غونته به کیمرا بره کړو چې تاسو ته چې کم نه نو اسمان هم ښکاري که نه پیشین اسمان زرې زرې د سرو زرو تنابونه دا ما د ناجي اقبال میډم نه ناجي اقبال نه اورېدلي د شاعر له خولې کوم خوا به ځو داسې به ځو او داسې به ځو اشاره باندې اشاره ده اشارې نه پس اشاره ده او سپیډ لیمټ چې کم دی نو 25 میله د یوې ګنټې رفته وایي فوټو انفورسډ وي تصویر د لوباسي دلته کې خوا دې وکړو تیم باندې کې موږ دې بل لاین ته راوړو شیشه کې به شاته وګورو که نه او شاته را پسې کم دی یو پایلټ ماما را روان دی پایلټ مطلب د ګاډي هونډا پایلټ دی ګاډي نوم پایلټ دی چې پایلټ ماما ته وایي ته پایلټ څه پیژنې ته دا پایلټ دی نو او دې رش کې چې کم دی نو په یو لاس باندې ما ګوره کیمره نیولې ده او په بل لاس باندې چې کم دی ډرایوینګ کوم په یو سترګه تاسو ته ګورم مطلب کیمرې ته ګورم په بل سترګه چې کم دی نو بیا دې خوا راوړو دې خدای پاکه خیر له ورولې دغه لکه پکې شاته سلنډر هم یې خېدې ځان سره بیا اشاره شوه نو اشارې دي او اشارې دي خو بس څه به کوې نو ما ته اوس هم تقریبا 14 منټو لار پاتې ده دلته په لویه شمېره کې چې کم دی نو پاکستانیان هم پاتې کېږي بیا ورپسې چې کم دی نو لټل انډیا جیکسن هایټ کې راځي لټل پاکستان چې کم دی په بروکلین کې راځي بیا ورپسې دغه شانتي کوینز برانکس د نیویارک مختلفې برخې دي د نیویارک چې کم زړه دی نو هغې ته منهټن ویلي کېږي بیا په منهټن کې ډاون ټاون چېرته چې هغه بلډینګونه دي امپایر سټیټ بلډینګ ورلډ ټریډ سنټر که نه د UN بلډینګ دی مختلف چې کم دی نو هغه منهټن کې راځي بیا ورپسې چې کم دی نو
بروکلین دی، بروکلین سره چې کوم دی برانکس دی، برانکس سره چې کوم دی نو سی وته کوینز دی، کوینز سره چې کوم دی لانګ آیلینډ دی، لانګ آیلینډ سره چې کوم دی نو سی وته کوم ځای نه پکې پاتې شو دیم دی په نیکه مخه کې نو بس دغه علاقې دي، دغه سیمې دي، تاسو به ګورئ. خو دې رشتم خیال دی خلکو خیال هم یو بل شي ته وایم دا زه اکثر په خپل ویډیوګانو کې دغه خبره چې کوم دی د الله د رضا لپاره څوک کس نه دی راوتی د کور، لکه چې کور کې تنګ شي ښځې سره جګړه کړې چې کوم دی ګور سره چې کوم دی په کار کې کار ځای چې چیو کې راځي چینی نه اچولې یا څه بل څه کیسې کړي ہے نه، اس په بیسه څوک نه دی راوتی. خیال هم دی کنه ملګرو، ما ملګرو هم په سره خوازه مونږ ما سره ملګری هم دي کنه، قانون تر ما سره ملګری هم ګرځم، یو دوه درې ماشاءالله سره کسان دي او خدای دې راته لري نیک عمله صالحه خوشبخته نیکبخته تعلیم یافته کنه سره زما نو بس بیا اشاره ده، اشاره کولاویږي او اشاره بنديږي، اشاره کولاویږي او اشاره بنديږي. ګوره څومره ټریفیک دی څومره رش دی، خو بیا هم د قانون خیا او بیا دا چې کوم دی ډیر کنجسټډ ځای دی، خو کې راغلی کې پکې حکومت هم ولاړ دی، الله دې خیر وکړي مونږ را ټینګ نه کړي نه. اکثر دا غریب سړی وي چې کوم دی د حکومت د سترګې لاندې راځي، مالدار خاص هم ګرځي وي دې بعضې دپاره قانون نشته دا ولې شاعر وایي که نه، او نو بس قانون خو ځکه نشته چې کوم دی نو بس زورور دی، خدای هماره مور خبر خدای زورور زور وبکي دا څه شی دی. تھینک یو ون بروکلین هیلث دا هسپتال دی خو خیال هم دی وته څومره لوی هسپتال دی یار، دا خیر لخته یادوم امبولانس وته یو دوه درې ولاړې دي دی خو سره چې کوم دی پولیس گاډي دی بیا اشاره بند راشه کته دیږي کنه دا پکې لابله او راغله د کابل نو بروکلین هاسپټل میډیکل سنټر بس دا سرچ کې بیا ځان لکه پکې څوک علاج کوي، بیماران خو ډېر زیات دي سبا بس اشاره خو کولو شو او درې پیری خو چې کوم دی زما میجیک جان را پرې وته، مطلب دا چې سمبدي کومې چې کوم لګولې را پرې وته پولیسو مولاړ دی، ټول خلک یو بل پسې رنیم وي او ساجيبه غونته قانون دی کنه، او د خو چې ته گاډي والے پولیسو درول لري که څه چل شي تماشه کوي تاسو که تخکاری ښه کنه ښکاري کله لار راکه خدای نه کې تما کوم هم د ورجینیا نه راغلي کینه پارم هرنه موخه دې غارک مکا ولې مونږ چې کم دی نو مونږ څه ټیکس نه ورکړو، مونږ په امریکا کې ټیکس ورکړو، فیډرل ټیکس ورکړو او په ټولو سیاستونو باندې لاګو دی، هغې نه تاسو ته ډونیشن یې ملاویږي خدای والي اخر چې زه ډرایور یم که بل رنګه سړی وي حرکت یې پکې هلکه وردا شیم دلته کې شته دلته څوک چاله لار هم نه ورکوي، بس دا هغه ځای نه خو راووتو هغه جنجال پورې نه چېرته چې کم دی چې ډېر زیات راشو اشارو پوزې له راوستي، اوس به مونږ کینګز هایوې ته ورتاویږو 2 میله لار د 11 منټ لاره کمیږي نه منټونه یادومه که نه، او سړکونو ته وګورئ کندې کپرې داسې خو چې کم دی نو خو بس دا خبره اصل کې مسله دلته په سړکونو باندې چې کار هم کوي دا ټول ټریفیک ورسره ډسټرب کېږي. اوس یو ګاډی چې کم دی نو پولیسو درولې هغه پولیس والا مجزانان چې کم دی حیران دي چې څه وکړو کوم خوا لوړ شو پیلس او فارمیسی ده که فارمیسی ده باربر اینڈ بیوټي لکه راشه کته دیږي نایي او خوشحالي یعنی موږ چې ځان نه یان خو ځان خوار دي دلته نه یانو مزه وکړو په مرسيډیز گاډي کې ګرځي ښا او زمونږ چې کم نه بس مونږه بدقسمته خلک موږ زمونږ د خپل هنرمندانو د خپل آرټستانو د خپل چې کم نه نو خدمتګارانو دایي چې کم نه مونږه قدر نه کوو کنه، دا سړی قدر کو چې کم نه چاته چې پلان یو دوجره بزمکه پاتې شه په خپل اړولیو ځان ته خان وي نو خانانو خلاف نه ما کنه، خو بیا هم چې کم دی نو مطلب دا دی چې غریب سړی څه قدر دی او پرجو واشنګ ماشين باخلو دا غسر بنرخ نه کو ریسټورانټ ته بلور چې ټماټر اخلو هغه ټماټر والا سره بنرخ کو وای ته وای چې ته 70 روپے کیلو لین ته به نه مړ بسلو اختراع کا یو خدای نه کې ته مخه کا ته چې کم دی چې ریسټورانټ ته ورشي 2-3 روپے ورکې نه خو دې پروا نه په پلاني ریسټورانټ ته لاړم ډنګري ریسټورانټ ته لاړم هغه سره بیان کې خو پیاز او ټماټر والا جس سره کوي بای چې هغه چې 70 ورته ولا 30 روپے ورکې هغه جستا ته چې کم نه په کوسه سرویس درکې خو زموږ بس الله دې منشي دا غریبانو ویچا چې څوک هم نشته خدای شته خو بس سبا وینم زم چې خدای پاک جمعه په جمعه باندې فیصله کولې کنه نو بس خبره خو ځه وخت به راځي خاطر کې د تر خیال دی او تر خیال خزینه ټوپه را پټ کړل دا هغه چولې را په سړک په اشاره دلته مغره بلا زناور دي دې زناور ته چې کم نه کنه دیم دې دغه نه ساتي دا اوس کینګز هایوې د مونږ بده کې ورتاویګو او ټریفیک هغه طرف هم روان دی کاکا خو راته کټه ګوته نیولې ده بیا د سوک نیولې ده بیا وتی مال سوک راکا کاکا وته چې نه سوک نشته کټه ګوته واخله کنه یا الله دې خیر لو زمونږ ته اشاره کولو شو موږ به داسې راوړو دا اوس کینګز هایوې شو د باچا چې کم دی نو لاره ده نو مخامخ نور دی نه پوهېږم وګوره تماشه کوي دا د نیویارک د بروکلین ښار چې کم دی نو لارې کوڅې دي کنه او زه تاسو ګرځوم داسې لارې کوڅې ته ډېرې ښیم د ګاډو دا بمپر یا بانټې به ډېرې وینې که خیري تماشه کوي دا دوه دلته کېمه که خیر خیت او ژوند ولکه دغلته چې کم دی نو سبزي خرڅېږي هندوانې په راشه په جمې کې هندوانې خرڅېږي ها او بس امریکا ده کنه خدای پاک ولار څه ورکړي ګوره خدای پاک چې کم دی دا ویش هم غوره ښه په توله برابر یې کړی دی
یو خو چې کم دی نو دا خبره چې کم دی نو شارټ ټیمپر کس له چې کم دی نو واک اختیار نه دی ورکړی ځکه چې به غلط استعمال وکړو. ته سوچ کو چې کم دی نو چې اوس مونږ دنیا سوپر پاور په دې خلکو هم سر ګرځولو. هغه کس چې کم دی سوپر پاور کړی چې کم دی کې صبر دی، چا کې چې کم دی نو حوصله ده، چا کې چې کم دی نو تقسیم دی، ویش دی نه ورکولو. نو بعض ځای کې خو تاسو ته خو پیسې درځي، سیریل ډرایور ورته پکار دی کاکا ته هلکه ما سره خو لایسنس شته او خو پاکستاني دی خوا به شو. نو دا خبره چې هر چاته چې کم دی د خپل وس مطابق چې کم دی نو واک اختیار ورکړی خدای، ځکه چې خدای پاک په خپل کارونه باندې ډېر ښه پوهېږي. مولا خو نیم چې تاسو ته تقریرونه کوم نه مې رول غواړم هغه کار خو چې کم دی نو د بل چا دی. خو بیا هم بس دغه کوڅې لارې کوڅې ته درخیمه که خیري او روان ریډیو به ته لګیا مه ګوره هلکه سایکل ته دستانې اچولي راشه که ته ودېږي تره دې خوا راشه چې دا ماله ملګري دې وویني راشه دې خوا های مای فرینډ دې خوا راشه ډیلیوري ګای دی او لاسونو ته چې کم دی نه دستانې اچولي. خیر ما په پاکستان کې تاسو وایي چې شتي خلک اوس دا چل کوي تاسو خیر لږ اډوانس هم او که نه خو دا خلک اوس تاسو هم لږ رستو دي په دغه کې که نه په دغه کیسو کاتو کې یادوم په هغه کیسو کاتو کې تاسو نه رستو نو ټکنالوژي کې د نه مخکې دي نور باقي پاتې چې کم دی نو نورو کیسو کاتو کې تاسو نه رستو دي ځکه چې موږ خو جنتیان هم یو له خیره سره الله هم دې مل شي. دا اوس کینګ هایوی ده او ما ته وایي چې 0.6 مایل کې به چې کم دی نو 1.2 مایل لاره پاتې ده 15 منټه لاره پاتې ده موږ ته له خیره سره. نو بس چې هغه ځای ته ورسو تاسو ته خو ما ووایي چې زه خپل دغه دوکان ته ور روان یم ایمیډو پرومیډو به شي. تاسو به زما نن شاید په بله ویډیو کې د دوکان هم خیمه راشي خپل ښه او هم زمونږ ووینئ چې تاسو زما دوکان ووینئ. 3 لکه ډالر مې په داسې لګولي لکه چې کم دی یو پیسه او دا خبره. نو بس اوس به پکې چې کم دی نو ګورو که اوس ورته داسې ښه غونته هغه ورته میلاو شو ګاک نو خرڅو یې خو انیوی بس ترې خیال یم مخامخ چې کم دی نو لکه داسې شي د میوزیم اپ څه شي ګناهګار که نه. نو بس دې خوا سکول بس دی سکول د چوټۍ ټایم هم دی که نه دا 2 بجې شوې دلته کې نو تاسو به د سکول بسونه هم وینئ او دا زیړ بسونه چې کوم دی د سکول دغه یو را روان دی غوږ ورته کېدی. هر سړي ته خیال دی نیغ سړی نیغ روان دی کوږ روان دی او خو بیا هم اکثریت چې کم دی نو کوڅې خالی دي. یو نیم به پکې تاسو ته مطلب دا دا سړی ښکاره شي چې هغه چې کم دی کور کې تنګ شوي راوتي خو کور هېڅ به بېسره کورونه څوک نه راوځي. نو بس چې چا څه بازار کې کار دی هغه بازار ته راشي، چا چې بازار کې کار نشته مونږ ته اشاره کولی شو ته غوږ کېږده ښه د وین والا ته غوږ کېږده وروشم دته دې اوس خیال دی بس دا د توریانو ته هم ګناه نشته. ځینې توریان چې کوم دي خدای والي او بس دیمه چې ځانان بس ګناه ورته نشته نو زه بس نه به یې ګناهګار یم دیم لکه زمونږ په شان ته ډېرو محرومو ښکار دي او بس اوس به داسې ورځو د بل لاین ته به شو دا وایي سکول بس روان دی دارې مخې ته زمونږ سکول بس او دا کورونو ته وګورئ او شیزونو ته وګورئ او په 2 لارې دي مونږ په 2 لارو ځو مونږ ته لار معلومه ده ما ته نیویګیټر وایي چې په دې تلل غواړئ که په دې تلل په فورسټ ایوینیو تلل غواړئ که نه بس په دې بله ځو چې لا خپل دوکان ته ډایرکټ ورشو. ماسي ته وګوره ماسي دا ولاړه جیکټ یې اچولی دی بوټان یې اچولي دي ټوپۍ یې اچولې ده خیال هم دی ماسي ته نه به ښکاري تاسو ته ماسي تاسو ته چې ته ماسي ښکاري تاسو ته چې کم دی نو که ماسي ښکاري دا خو به ماسي مونږ ته شا کړی دا ولې مونږ نه خفه ده که د ترور له لږ اواز وکړې ترور نه ترور خو پارسو ماشاءالله قیمتي اچولی دی خو دې غاړې هوا ده شا غاړې هوا دې هوا ته شا کړې ده مونږ ته یې نه ده شا کړې بوټۍ هم ورسره ځان سره یې سره اغوستي دي جاړي ترور جړله خفه وه الله دې خوشحاله کړي خفه شوم په یار ما یې که مونږ ته یې شا کړی یار هغې جړله خفه وم دې ته سټرس او انزایټي ده فار سیل کور خرڅېږي که څوک اخلی دلته کې په دې علاقه کې نو کور لګیا دی خرڅېږي 0.2 مایل کې به مونږ ښي اړخ ته تاویږو نور مخامخ دی نو بخنه به راته کوي بس ته خیال دی بس نه به مخکې شو پوه شوې او داسې به ورځو او 1-800 لا پین لا خو پکې بیا راغله او داسې به لوړ شو ښه دا مرسیډیز بس یوز کار او مختلفې کوڅې دي او دې ځای کې به مونږ په دې ځای ورتاویږو دا ځای کې ځای چې ځو راتوشه ویتوشه راتوشه به دغه نانا دی نو کیسو ته هم خیال دی د کلي وطن هغه رنګ پکې راځي که نه خیرنوالی خیچنوالی او دومره یخني ده چې په ځمکه اوبه واوره شوي دي ټولې ښه او داسې دومره یخ دی منفي زه فکر کوم چې منفي دی 30 ډګري فارنهایټ چې په دغه کې څو سنټیګریډ کې ملګرو تاسو راته لږ ووایئ په دې کامنټونو کې او که نه وایئ نو مه وایه زه به ځان له پخپله وګورم سپرنټر هم ولاړ دی ټرانزیټ هم ولاړ دی او کیسې ولاړې دي خدای دې خیر وکړي د خیره دي نو
زمونږ د یوټیکا دی، یوټیکا نه پس چې کوم دی 3 اشارې پس چې کوم دی زمونږ رستورانټ دی. که خیریت تاسو ته درخوایم فاست فوډ رستورانټ دی. که چې ته راغلی د روټۍ موټۍ هم پکې وخورې ورته وایي وکیل خان رالیږلي یو چرګ مرګ به در باندې وخوري ښه ټیټ نه، او جایرو دی پکې، او دا خبره چې کوم دی نو سورکړی چرګ دی پکې، او الوګانو چپس دی پکې، او بلا کیسې دی پکې. نو بس دغه ټول شیزونه به تاسو چې کوم دی دا لوی پلین کوچ ما راغلی که اوږد ګاډي ولاړو دغه دی بیا اشاره سره شوه. خدایه پاکه ایلیس ځوانه الله دې راته معافي وکړي. نو د کورونو ته خیال دا ډېر زاړه کورونه دي، دا په 1940 کې 1930s کې د هغې کې جوړ شوي دي. کله چې ما تا چې کوم دی نو زمونږ پلارانو لا نو پیدا نه سمپل از دیټ دیو ته خیال دی. بس د کلي وطن پکې ډرایوینګ دی، قانون پکې ښه سخت دی، هر اشاره به د پولیس ښکاري، هر سټاپ ساین به د پولیس ښکاري، هر ګاډی به د پولیس ښکاري. حکومت یادومه که نه ځکه دې ګاډي ته خیال دی. او دا خبره چې کوم دی دغه صبر وکړه که نه بنیادي ډوډۍ پخې کړم هغه هم ګاونډ لا که نه مونږ له نه دا شابېله خو مونږ روټۍ پخو بیا خو مشره ښځه هغې به عزت کوو، خیال به یې ساتو. نو زمونږ دوکاندار دی راغی خوږ ورته کېدی ښه خدای دې وکړي چې ګاډي ځای وسري دا د ډېر رش هم دی. دلته زیاتره چې کوم خلک دي جمیکنز دي، بنګالیان پاتې کېږي دې ځای کې. نو دا رسټورانټ چې تاسو ته کوم وایم نو که څوک هم دا ویډیو ګورئ د ګیس سټیشن نه پس راځي، پېټرول پمپ نه پس راځي او غواړئ کاروبار کول غواړئ او چا سره چې کوم دی نو راځئ چې کوم دی نو کاروبار وکړئ له خیره سره. او دا ځای چې کوم دی نو ډېر د فایدې ځای دی ستاسو دپاره. زه یې ولې پرېږدم زه چې کوم دی یو خو زه په ورجینیا کې پاتې کېږم دلته زما 6 غنټې لګېدي دلته ډرایوینګ باندې. بیا چې کوم ما کوم ملګري ته سپارلی دی هغه ته دې 3 غنټې فاصله کې د هغه کور دی. نو موږ سره 2 کسان دلته لوکل کار کوي او بیا پکې چې کوم 2 نه بلکې 3 کسان ټوټل پکې 4 کسان کار کوي. او د ساري د 10 بجو نه واخلې شپې 10 بجو پورې کولوي، دومره ناوخته پورې هم نه کولو نه کله نه پورې کولوي. مختلف ورځو باندې مختلف سکیجول دي. نو د ګیس سټیشن نه پس راځي او د ملاقات ته وګوره مصروف علاقه ده. مخامخ دکان دی جایرو هب او پلانې او ډینګرې کنه دې ته ورته ویګو دی خو سره سکول له اشاره سره ده او تماشا کوي. زه به دې ځای کې چې کم دی نه خوا ګاډی ودروم دې ځای ته به راشو. دې ځای کې دا ګورئ نیویارک دی که نه په 2 سپاټونو کې خلکو ګاډی ودرولې. خو زه دغه مخامخ جایرو هب فرایډ چکن بسم الله الرحمن الرحیم او کلمې پې هم لیکلي شوي له خیره سره. زه دندم بیا په بله ویډیو کې